دا کہانی د یو بیرحمه بدمعاش په باره کې ده چې د هغه د جوارې د ځای نه یو هلک په څه ناسه طریقې سره ځان روباسي او رامنډه وخي، خو په خوشقسمتۍ سره هغه ته په لار کې پولیس میلاو شي او هغوی یې بچ کوي. خو په بدقسمتۍ سره هغه یې ویني او د پولیس د پروا د کولو نه بغیر د جیب نه چاقو روباسي او هغه پې وخي. او کله چې هغه ګوري چې په هغه کې لاسه موجود ده، هغه ورلا په زړه باندې او داسې بېرحمانه ته ورکوي چې په دغه ځای باندې یې مړ کوي. د دې کس نوم چانګ وي چې کوم په سپیشل فورسز کې هم پاتې شو او اوس په ټول ملک کې د هغه د جوارې اډې چلیدي او دې د هغه مالک و. د کاروبار به په جدید سیستم باندې چلیدو چې کوم هغه په غوا شوي انجینرانو باندې په زور باندې جوړ کړي او ښکلې ښځې صرف د دې دپاره ساتلې دي چې خلک د ویډیو کالو په ذریعې سره د آنلاین کلب کې ملوث کړي. او د ده کاروبار په اصولو کې دا هم شامل وي چې بل همدغسې کلب دې په ټول ملک کې نشي برداشت کولی. او کله به چې هم دته د یو داسې کلب په باره کې پته ولګېده، نو هغه به اول په کروڑو روپو گاډو کې سره د خپل کسانو په دغه لور روانېدو او بیا به یې د بولډیزرو په ذریعې سره ورونه ماتول او بیا به د ده کسان وردننه کېدل او بیا به یې هلته هر یو موجود کس په بېرحمه طریقې سره مړ کوو. او د ضرورت په وخت کې اکثر به چاقو په لاس پخپله هم په جګړه کې شاملېدو او دشمن به یې غار کوو. د قبضې په دوران کې کله چې د ګروپ مشر په ګودام کې د دوی نه پټېږي، نو هغه نور کسان راغواړي او چانګ دغه ټول مړه کوي او هغه د هغوی ډیټا خپل سیستم ته منتقل کوي. خو هغه په اصل کې د دې هر څه مالک نه و، د شاته یو پټ لاس وي چې هغه نوم جون وي، چې کوم یو کورین هیکر او فراډي وي چې کوم د ټولو غیر قانوني کاروبارونو مشر وي. هغه کله هم د لا پوره پیسې نه ورکوي او هغه ته پته هم وي چې دې صرف ما استعمالوي. خو هغه د جون په مخ کې بېوسه وي، ولې چې د کسانو ته هم د روزي پکار وي او د کسان نه بغیر دې هیڅ هم نه وي. او د دوی زوال هلته شروع کېږي کله چې ماسیدو واپس راځي چې کوم مخکې پخپله هم یو کلب مشر او د چانګ د لاسه د هغه هر څه تباه او برباد شو. هغه ډېر وخت ورکو او د هغه دماغي او جسماني دواړه حالات خراب شوي وو. هغه به زیاتر یا په نشه کې او یا د نشې په حالت کې په سړکونو او یو ورځ هغه د ډېرې کمزورۍ د وجې بېهوشه کېږي او یو سوالګرې ښځه د ده د مدد دپاره دې هسپتال ته وړي. دا ښځه په اصل کې یوه نرسه وي، خو د لور د غمه کوم چې د جانګ په کلب کې د څو کالو داسې ګیره شوې وي، هغه هم داسې شوې وي. هغه په دې امید کې وي چې کیدای شي ماسیدو هغه زما لور بچ کړي، ولې چې ماسیدو جون ډېر د نږدې نه پېژني. د ډېر علاج او ذهني تندرستیا نه بعد هغه واپس د ژوند کولو فیصله کوي. هغه د دوی نه د بدل اخیستو دپاره اول د دوی مشر جون ته د رسېدو کوشش کوي چې کم یو ذهین او مکار هیکر وي. هم د دې د وجې هغه په هر ځای کې ځان محفوظ ساتلی و او چاته هم د هغه کمزوري نه وه معلومه. دې د وجې ماسیدو فیصله کوي چې د سره د جنګ کولو دپاره دماغ او طاقت دواړه پکار دي. ماسیدو اوس یو نه بعد یو کس ختموي او په اخره کې چانګ ته رسي او هغه مجبوره کوي چې هغه ورته د جون د خپل مشر پته ورکوي. بیا باران وریږي او ماسیدو د جون کور ته رسي او هلته د کسانو سره د یوې زبردست مقابلې نه بعد جون ورته وایي چې ته بیا راغلی، ستا مرګ جوړ ډېر یادېږي. د دې په جواب کې ماسي ورته وایي چې دا ځل زه تا انجام ته د رسولو دپاره راغلی. د دوی په منځ کې یوه خطرناکه جګړه کېږي چې په هغې کې ماسیدو ډېر سخت زخمي کېږي. خو اخر کار هغه وخت راځي چې جون راغورځوي او په چاړه سره د هغه کار تماموي. پولیس چې کله په موقع راشي، نو د هغې پورې جون په ځمکه مړ پروت دی او ماسیدو په زخمي ګوتو او په چپه خوله باندې دغه سیستم بندوي د کم د وجې چې د زرګو خلکو زندګۍ تباه شوي وي. او په آخره کې پولیس چانګ هم گرفتاروي او د هغې نرسې لور هم آزادوي. اوس دې ځان ته یو ګناهګار وایي، خو د خلکو په نظر کې هغه د یو هیرو مقام لري. تاسو ته نننۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایه په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو په نوې ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.